درنو اوریدونکو وخت مو په خیر. د پوهاوي د پودکاسټونو په لړ کې نن له لیکوال او ژورنالیست نظیر احمد سهار سره پر زیړ ژورنالیزم خبرې کوو. سلامونه، سهار سره محترم. خوشحاله یم چې د پوهاوي په پودکاسټونو کې را سره ګډون کوئ. سهار صاحب په پیل کې راته ووایاست چې زیړ ژورنالیزم څه ته وایي او دا اصطلاح څنګه رامنځته شوه، همداراز په نورو ژبو کې بدیلونه څه دي؟ سلامونه په خیر. صالح صاحب ډیره مننه چې خپل پادکاسټ ته مو زه انتخاب کړم او د غرض د موضوع ته مو مناسب وګڼم چې خبرې په باندې وکړو. زیړ ژورنالیزم یا یلو ژورنالیزم د 19مې پیړۍ په وروستیو او د 20مې پیړۍ په لومړیو کې زیات شهرت درلود. دا اصطلاح تر ډیره حده پورې د ویلیام رینډالف هرسټ او د جوزف پولیټس ترمنځ د سیالیو محصول و چې یوه د نیویارک ژورنال په نامه سره یوه ورځپاڼه یا رسنۍ پرمخله او بل د نیویارک ورلډ په نامه سره. نو دغه زیړ ژورنالیزم هم د دوی ترمنځ د سیالیو په نتیجه کې راوزېږېدو. بیا په هغې وخت کې په 1898 کال کې د هسپانیې او امریکا د جګړې سره نور هم د شهرت پیدا کړ، ځکه دا لومړی ځل و چې د جګړې له پیل کېدو مخکې د خبریالانو حضور تر پوځ د جګړې په ډګر کې مخکې و. یعنی هغه تبلیغاتي اړخ د زیړ ژورنالیزم دومره زیات و یا د پیښو چې جګړې ته لاره پرانستله. نو په زیړ ژورنالیزم کې هغه وخت ډېر حقیقت او خیال دا سره ګډېدل، لکه ژورنالیزم خو په حقایقو باندې ولاړ دی او ادبیات چې دي هغه زیات له خیال سره سروکار لري. نو دوی دغه حقیقت او خیال دواړه سره ګډول او دا ډول کیسو دپاره دوی خاص انځورونه او کاریکاتورونه دا به جوړول او د کیسو د لا زیات باور او د په خاطر باندې دا ورسره خپرول. یعنی کیسې او ریپورټینګ ډېر زیات ویرونکی او پارونکی و. نو د جګړې پای ته رسېدو نه وروسته بیا زیړ ژورنالیزم خپل تمرکز وژنو، رسوایۍ او جنایي پیښو، جنسي موضوعاتو د غرض نامتو شخصیتونو ته پام واړو چې پروفایل ریپورټونه په اشخاصو باندې کېدل. نو ډېر په دې ژورنالیزم کې هغه احساساتي له اخلاقي پلوه مشکوک او ځینې وخت یو اړخیزې کیسې وړاندې کېږي چې هغه رسنۍ او ورځپاڼې یا اوس خو سوشل میډیا رسنیو بېلابېلې بڼې دي، نو بیا د حقیقت په شکل باندې بیانوي. او ځینې څېړونکي د ژورنالیزم دا اصطلاح په دې باور دي چې دا اصطلاح د 1893 کال د نیویارک ورلډ د یوې رنګه ضمیمې نه وروسته هغه شوله، عامه شوله. بیا دا اصطلاح د زیړ هلک له کارتون نه یعنې دې کارتون سره وتړل شوله چې دا کارتون چې و د یلو کیټ په نامه سره و، دا به منظم خپرېدو په 1893 کلونو کې د نیویارک ورلډ لخوا. او دا کارتوني کرکټر چې و دا د RF آوټکالټ په نامه سره یو انځورګر و، هغه جوړ کړی و یا هغه رسموه. دوی به د نیویارک د یوې شتمنې کورنۍ د ماشومانو کیسې کولې یا بیا کیسې بیان کوو، تشریح به یې کوله. بیا کله چې آوټکالټ نیویارک ورلډ پرېښود او نیویارک ژورنال ته لاړو، نو دغه د زیړ هلک کرکټر هم د سره هغلته لاړو. بیا جوزف پولیټس چې و د دې سیالۍ لپاره یو بل هنرمند وګومارو چې هغه جورج لکس نومېده او هغه بیا یو بل زیړ هلک جوړ کړ. نو په دې توګه باندې دوی ترمنځ دغه سیالي دوام وکړ. د زیړ ژورنالیزم اصطلاح چې دا په خلکو کې عامه شوله. بیا د 20مې پیړۍ په نیمایي کې د ژورنالیزم هغه مسلکي بڼه غوره شوله. پوهنتونونو د ژورنالیزم پوهنځي جوړ کړل، تدریسي نصابونه رامنځته شول او د حقیقت او اخلاقي ارزښتونو، انصاف او د ژورنالیزم کوم معیارونه چې دي، اصول چې دي، ارزښتونه چې دي، هغه یې رامنځته کړل. نو بیا خپله جوزف پولیټس د کولمبیا ژورنالیزم ښوونځي ته بسپنه ورکړه
او دغه اوس چې موږ هم کله کله او دغه پولیټس جایزې چې د تاسیس کړل شي د غوړه ژورنالیزم یا د غوړه ژورنالیست یا د غوړه ریپورټینګ لپاره ورکول کیږي. مننه سهار صاحب د زیړ ژورنالیزم مهمه ځانګړنې کومې دي؟ په دې برخه کې صالح ډېر د مشخص تعریفات او ځانګړنې نه دي مشخص شوي، ولې په کلی ډول باندې د ژورنالیزم د پوهانو باور دا دی چې دوی درک برداشت دا دی چې ورځپاڼې ډېر ستر سرلیکونه پکې رااخلي، رنګه انځورونه پکې کاروي. موږ تاسو کوی نه دلته زموږ تاسو په گاوند کې پاکستاني ورځپاڼې کې وګورئ نو د هغوی په تندي باندې ډېره وړه مسله وي، هغوی مسلې ته ډېر زیات دوی غور کوي، کوریج ورکوي، ډېر ستر عنوان جوړ کړي، یو ډېر پارونکي الفاظ پکې کاروي چې هغه د مخاطب د لوستونکي یا د اورېدونکي یا د لیدونکي په ټولو رسنیو که راډیو ده که ټلویزیون ده که سوشل میډیا ده آنلاین ژورنالیزم ده د مخاطب د جذب سبب وګرځي. مبالغې پکې زیاتې وي، یعنې مبالغه امیز او احساساتي کیسې زیاتې تر پوښښ لاندې راځي په زیړ ژورنالیزم کې. دغه راز نامعلومې سرچینې زیاتې کارېږي. معمولا نامعلومې سرچینې چې دي هغه په جنګي شرایطو کې یا په هغو شرایطو کې کارېږي چې امنیتي شرایط چاپېریال د خبریال د حضوري ریپورټینګ لپاره مناسب نه وي، نو بیا ډیر وخت په نامعلومو سرچینو باندې اتکا کیږي یا سرچینې په مختلفو عواملو باندې نه غواړي چې نمونه خپاره شي، نو په ریپورټ کې هغوی د نامعلومو سرچینو په توګه کاریږي. ولې په زیړ ژورنالیزم کې دغه مسله ډیره زیاته ده، یعنې ډیره زیاته اتکا په نامعلومو سرچینو باندې ده. دغسې د حقایقو سره ډیره بې پروایي کیږي، لکه کوم اصول چې موږ د خبر دپاره د ریپورټینګ دپاره لرو چې حد اقل یا لږ تر لږه موږ باید 3 سرچینو باندې تایید کو یو مسله یوه پیښه. په زیړ ژورنالیزم کې دې مسلې ته زیات توجه نه کیږي، نو دا هم تر ډیره حده پورې هغه فیک نیوز ته لاره پرانیزي او دغه راز د حقایقو ناسم بیان ته او ترڅنګ د لوړ تیراژ دپاره چې یوه رسنۍ لوړ تیراژ ولري، زیات مخاطب ترلاسه کړي یا زیات فالوورز ولري، نو د ځان مطرح کولو دپاره دوی همدغه لوی سرلیکونه، غټ انځورونه، خاص ګرافیک کاروي یا پارونکي کیسې رااخلي. موږ تاسې که وګورو دغلته همدا زموږ ستاسې په ګاونډ کې په تېره ځانګړې توګه دغه جنوبي اسیا هیوادونو کې خاص رنګونه کاریږي او د دې ترڅنګ خاص عناوین وي په یوه بیل ټون او په بیله لهجه او په بیلو الفاظو باندې، لکه مثلا بړه دماکه خیز خبر یا مثلا بړه خبر. دا شای موږ زیات ورسره مخ کېږو، هم که وګورئ د یوټیوب پاډکاسټونه چې دي په هغو کې هم دا شای زیات ده د دې لپاره چې مثلا لیدونکي راجذب کړي، نو دغسې پارونکي ورکول کېږي، سرلیکونه ورکول کېږي. د هغې ترڅنګ د یوې خاصې ژبې استعمال دا هم په زیړ ژورنالیزم کې شته دی. یعنې کله کله داسې راځي چې په زیړ ژورنالیزم کې ډېره ابتکاري ژبه کاریږي، یعنې دا داسې هم نه ده چې هغلته یوازې په ځینو په لنډو پیښو او مسایلو باندې یا تبلیغاتي اړخ باندې تمرکز کیږي، نه، هغلته د مخاطب د لوستونکي لیدونکي هغه رواني او
اړخونه او ټولنپوهان او د ټول مسایل په نظر کې نیول کېږي. دغې دپاره یوه بېله ژبه کارېږي. یو سرلیک چې انتخابېږي هم هغه سرلیک باندې زیات کار کېږي، څه ډول الفاظ پکې راټول شي او په کومو الفاظو کې څنګه وکولی شي چې هغه خپل پیغام په اغېزناک شکل باندې انتقال کړي او مخاطب ته، او بیا دا د دې سبب وګرځي چې تیراژ د یوې ورځپاڼې یا مثلا هغه ویورشیپ د یوې رسنۍ دغسې فالوورز دی ورسره اضافه شي. نو دغه هغه څه په توګه موږ یادولی شو چې ځانګړنې نوم ورته کېښودی شي چې دا د زیړ ژورنالیزم ځانګړنې دي. په هغې وختونو کې محافظه کارو رسنیو دغه ډول ژورنالیزم بیا بې مسؤلیت یې وبالو، او د دې دوو رسنیو سره چې په امریکا کې وي هغوی سره یې پرېکون وکړ. دا پرېکون چې و دا ډېر په هغه اکاډمیکو مراکزو کې و، لکه کتابتونونو کې بریالی و او په ټولنیزو ټولنځایونو کې چې هغلته به خلک راټولېدل، نو زیات د ورځپاڼو ته هغه نه ورکول کېدو، ارزښت نه ورکول کېدو یا په یو ډول یې دا څنګ ته کولې. خو عامو خلکو د دې ورځپاڼو سره دې رسنیو سره علاقه زیاته وه، ځکه چې په هغې وختونو کې دوی متبادل د اطلاعاتو هغه نه لرل، چینلونه نه درلودل. البته اوس خو مخاطبان ډېر زیات انتخابونه لري د اطلاعاتو د حصول لپاره، نو ځکه هم د زیړ ژورنالیزم هغسې رجحان چې دی اوس موجود نه دی، ولې خطرات شته دی. کور د ودان سهار صاحب زیړ ژورنالیزم د عامه افکارو او ټولنې پر چلند څه ډول اغیز لري؟ د عامه افکارو د ټولنې په چلند باندې د زیړ ژورنالیزم اغیز چې دی هغه په خاصو شرایطو کې ډېر جدي دی. مونږ که وګورو د هسپانیا او د امریکا په جګړه کې په 1898 کال کې د زیړ ژورنالیزم رول ډېر ډراماتیک شکل باندې هغه شدید او پراخ و. په 1898 کې کله چې د امریکا جنگي بیړۍ په هاوانا بندر کې وچاودېدله، تقریبا په هغې کې 280 شاوخوا کې سرتیري ووژل شول. نو دا پیښه د نیویارک ژورنال او د نیویارک ورلډ لخوا د یوه خبر په شکل باندې داسې خپاره شوله چې په دې پیښه کې د هسپانیې لاس دی، او په داسې حال کې چې دغه چاودنه د سکرو کې د اور له امله رامنځته شوې وه. خو دې ورځپاڼو په خپلو پارونکو سرلیکونو سره د خلکو احساسات، هغه ملي احساسات یې راپورته کړل. عامه ذهنیت یې دې ته جوړ کړ چې د هسپانیې په وړاندې د یوې جګړیز چاپېریال رامنځته شي. نو دوی احساساتي ریپورټونه ورکول د صحنې نه، خلکو خو په صحنه کې حضور نه درلودو. نو دا بالاخره د یوې پراخې جګړې دپاره پراخې جګړې ته لاره پرانستله. نو د دې ترڅنګ دې مسلې د امریکا هغه سیاسي نفوذ، بهرنۍ پالیسۍ ته هم یو نوی لوری ورکړ، یعنې په سیمه کې د امریکا نفوذ ورسره پراخ شو. پخپله په جګړه او په سیاست کې د رسنیو رول ته هم تبارز ورکړ. خو په خبري صنعت کې موږ ګورو اوس هم چې د خبرونو د ژورنالیزم دغه ډول چې ده، حتی د ژورنالیزم هغه ارزښتونه، معیارونه دا ترې متاثره شوي دي، ځکه ډېر رسنوال دا ادعا کوي چې مثلا د عاید دپاره، د رسنیو د درجه بندۍ دپاره او دغه راز د جذب دپاره چې د یوې ورځپاڼې تیراژ لوړ شي، د یوې رسنۍ فالوور زیات شي په سوشل میډیا باندې، یا لیدونکي یا ویورشپ زیات شي او لوستونکي زیات شي، نو دوی دې ته اړتیا لري چې دغسې یوه لوري ته مخه وکړي. حال دا چې د ورو هماغه زیړ ژورنالیزم ته لاره پرانیزي. موږ په دې 21مه پېړۍ کې دغه د جعلي خبرونو یا د فیک نیوز مسله چې ده دا وینو چې اوس یوه ستره ننګونه ده په ځانګړې توګه په سوشل میډیا کې، چې د ډېرو خاص قوانینو تر
تر اثر لاندې یا تر چوکاټ لاندې نه راځي، یا مثلا تثبیت په دغسې رسنیو کې د رښتیا او د درواغ خبر ستونزمن دی. نو تر هغې چې یو خبر یوه پیښه تثبیتېږي، واقعي ریپورټینګ یې ورکول کېږي، نو تر هغې وخته پورې په خلکو کې تیت شوي وي او یوه ستره برخه عامه افکار یې تر هغه لاندې راوستي وي، تر اغېز لاندې راوستي وي. نو دغه فیسبوک او ټویټر، ټیک ټاک وښیي، دې ټولو یو ډول دغه د تفریحي فرهنګ چې د دې ته یې وده ورکړې ده او دې تفریحي فرهنګ دغه ترڅنګ زیړ ژورنالیزم هم د ځان سره مخکې کړی دی. نو زیات مثلا په دې پلیټفارمونو کې افواهات او تحریف شوي معلومات خپرېږي، ځکه چې کوم ایډیټوریل نشته دی چې هغه ایډیټوریل بورډ نشته چې هغه وګوري، هغه رسنیز اړخونه یې وڅېړي، حقیقت د دروغو نه بیل کړي. نو دا مسله پخپله د زیړ ژورنالیزم یا که زیړ ژورنالیزم نه وي، دې ته ورته نورو اصطلاحاتو د ودې سبب ګرځېدلی دي. لکه موږ انفرادي ژورنالیزم لرو یا انډیویجوال ژورنالیزم، دا هم ډېر په فرد پورې منحصر عمل دی چې زیات د رسنیزو قیوداتو د یوې ادارې د پالیسیو یا خاصو سټنډرډونو تابع نه ګرځي. نو فرد تصمیم په خپله نیسي چې څه خپاره کړي څه خپاره نه کړي. یعنې دا یوه ستره مسله ده چې اوس موږ ورسره مخ یو په دې آنلاین ژورنالیزم کې. او دا زیړ ژورنالیزم نه دی، بلې په هغې طرف باندې یو تګ ده، یو بل ډول دی چې بیا هم د ټولنې لپاره په ځینو مواردو کې زیانات تمامېدلی شي. اوس مونږ که وګورو ډېر میلیاردران دي چې هغوی د سترو رسنیو هغه مالکیت یې خپل کړی دی، یعنې سترې رسنۍ پیرلي دي. مثلا جیف بیزوس دی چې واشنګټن پوسټ یې پیرلی، یا دې ته ورته ایلان ماسک دی چې ټویټر یې واخیست او په خپل واک کې اوس اخیستی دی. نو دا د خبر جریان په خپل لاس کې اخلي، یعنی دا تصمیم اوس دوی نیسي چې سبا ته سرلیکونه د ورځپاڼو باید څه وي، مخاطب ته څه ورکړل شي. دا د رسنیو د مخاطبانو یا د خلکو په انتخاب کې، د هغوی په سیاسي تصامیمو کې، حتی په بازار او په مارکیټ کې د توکو ارزښت او هر څه تقریبا د دې سره تړلي دي. نو یعنې رسنۍ په هره برخه کې زیات او ټاکونکی رول لري او دې رول ته دغه سرمایه‌دار یا کومه پانګواله طبقه چې ده هغه ډېره ورته متوجه ده. خیر اوسې سهار صاحب، یوه بله مهمه هغه دا چې د یوې ټولنې ګټې په زیړ ژورنالیزم کې څه ډول مدیریت کېدلی شي؟ مننه صالح صاحب، بالکل دا په دې معنا نه ده چې زیړ ژورنالیزم د مدیریت وړ نه دی، وړ یې دی. یعنې رسنۍ که چیرې حقیقت، حقایق، عدالت چې د ژورنالیزم یا د خبر یو مهم اصل دی، بیلانس ژورنالیزم، دا په نظر کې ونیسي او د ټولنې هوساینې ته رسنۍ ژمنې وي، نو موږ د مسؤلانه ژورنالیزم په لور باندې رهبري کولی شي. یعنې که چیرې موږ اطلاعاتو ته کافي لاسرسی ولرو، په یو ټولنه کې چې اطلاعاتو ته لاسرسی موجود وي، د اطلاعاتو یو آزاد جریان هغلته حاکم وي، یعنې رسنۍ خبریالان هم اطلاعات ترلاسه کړی شي او هم له سانسور پرته، له ځان سانسورۍ پرته اطلاعات او معلومات خپاره کړی شي. حاکمې ډلې یا د قدرت څښتنه طبقه
رسنیو سره معلومات په وخت باندې شریک او د خپل مسولیت وګڼي. په دې صورت کې مونږ د زیر ژورنالیزم د تبلیغاتو د پروپاګند له اثراتو نه ژغورل کېدای شو. معمولا په مستبدو دولتونو کې خلک په کورني محیط باندې ډیر باور نه کوي. هغوی بهرنی محیط اوري، له بهرني چاپریال نه یو څه اورېدل غواړي، ځکه فکر کوي چې په کور دننه هر څه سانسور دي او حقایق یا واقعیتونه په اصلي شکل باندې چې څه ډول رامنځته شوي دي هغه دوی ته نه رسیږي. نو دوی کوشش کوي چې له اصلي چاپریال نه بهر د بهرني چاپریال رسنیو ته غوږ شي، یعنې د هغو له لارې د واقعیتونو د ترلاسه کولو هڅه وکړي. نو په دغسې یو حالت کې له زیر ژورنالیزم نه د ځان ژغورنې دپاره مهمه دا ده چې مونږ یوه پرانیست ټولنه ولرو، او پرانیست ټولنه چې ده هغه په آزادو ولسواکو نظامونو کې ممکنه ده چې هغه د بیان په ازادۍ باندې باور ولري، د اطلاعاتو آزاد جریان هغلته موجود وي، اطلاعاتو ته لاسرسی موجود وي، هغلته قوانین پرانیستي قوانین موجود وي د رسنیو دپاره، د خبریالانو د ملاتړ دپاره، د رسنیو د تقویې دپاره. نو هغه رسنیزې تګلارې او قوانین یا د آزادو بې پرې رسنیو ملاتړ دا په خپله هغه مسؤلیت پذیري په یوه ټولنه کې د رسنیو د خبریالانو زیاتوي. څومره چې مثلا بلانس ژورنالیزم موجود وي یا د خبریالانو د رسنیو د تقویې دپاره مسلکي روزنیزې دورې موجودې وي، اتحادیې موجودې وي چې د خبریالانو د حقونو د دفاع دپاره کار کوي، یا د هغوی د مسلکي پوهې د لوړاوي دپاره، یا د رسنیز مدیریت په برخه کې اکاډمیک مراکز موجود وي. دا ټول د دې سره مرسته کولی شي چې مونږ هغه د ژورنالیزم هغه اصلي مسؤلیت او اصالت چې ده هغه ترسره کړی شو. نو په دې کې د رسنیو مالکیت او ملکیت هم ډېر مهم دی. که چیرې رسنۍ د مسلکي افرادو په لاس کې وي، مالکیت او ملکیت کې د هغوی سره وي، طبعا رسنۍ به په یوه ښه طرف باندې ګام اخلي. او که چیرې رسنۍ ملکیت د داسې افرادو یا د داسې تنظیمونو ډلو په لاس کې وي چې رسنۍ او خبریالان د خاص ایجنډا په خدمت کې ګرځي، نو طبعا مونږ د ژورنالیزم اصلي مسؤلیتونه چې دي هغه نشو پکې ترلاسه کولی. ډېره مننه سهار صاحب. سهار صاحب محترم، که دا بس په دې پوښتنه راټول کړو چې د افغانستان لپاره یا په افغانستان کې د هغو رسنیو بیلګې لرو چې زیر ژورنالیزم بلل کیږي، او په ټوله کې کله دې اړخه د افغانستان د رسنیو وضعیت هم راته وارزوئ. بالکل، په افغانستان کې د زیر ژورنالیزم بیلګې مونږ لرو چې یوه ستره برخه یې له پخوانیو جنګ سالارانو یا د هغو کسانو سره چې په فساد کې ښکیل وو، له مافیا ډلو سره یې اړیکې درلودلې، د هغو سره تړلې رسنۍ دي. د هغوی ټول تمرکز د داسې څیرو په روڼولو باندې، د هغوی په ملي تابو یا ملي ښودلو باندې متمرکز و چې د افغانستان په کورنیو جګړو، د افغانستان په کورنیو شخړو یا په فساد کې ټاکونکی رول درلودو. اوس هم دا ډول رسنۍ موجودې دي. زه لازم نه ګڼم چې نومونه یاد کړم، خو که دا د ټلویزیونو د ورځپاڼو په شکل دي، که د راډیوګانو په شکل کې دي، او که د آنلاین رسنیو د سوشل میډیا کانالونو په شکل کې دي، متاسفانه څرکونه د زیر ژورنالیزم پکې لیدل کېږي. له دې بل زیر ژورنالیزم څه کیدای شي چې مثلا د ټولنې فاسد او جګړه مار افراد دي د ټولنې معتبر افراد وګرځي، یا د ټولنې د معتبر افرادو په حیث دي هغه ټولنې ته معرفي شي، هغه په سیاست کې مخکښان وګرځي. نو د نیویارک ورلډ او د نیویارک ژورنال د پروفایل ژورنالیزم او د کرکټري خبریالۍ په کرکټرونو باندې د متمرکز خبریالۍ یو هدف دې ته ورته و چې افراد یې تبلیغول. نو اوس مونږ وینو چې
مونږ ډېرې داسې رسنۍ لرو چې افراد تبلیغوي. هغه افراد چې مثلا په جګړو کې، په شخړو کې، په فساد کې، په دې ته ورته نورو مسایلو کې د ښکیلتیا سابقه لري، نو که هغه زیړ ژورنالیزم ګڼل کېدی شي، نو دا بیا ولې ونه ګڼل شي؟ نو دا یو اړخ دی مسلې ده. بل مونږ چې وینو یې دا اګزایل ژورنالیزم یا جلاوطنه خبریالي چې دا هم د خبریالانو او د رسنیو هغه رول متاثره کوي. د اګزایل ژورنالیزم سره مونږ وینو چې انفرادي خبریالي ډیره زیاته وده یې ورسره کړې ده. خبریالان په انفرادي شکل باندې که رسنۍ ورته ونه وایو، رسنیز کانالونه چې اکثر په سوشل میډیا کې دي هغه مدیریت کوي. نو په انفرادي ژورنالیزم کې کار انفرادي دی، فرد تصمیم نیسي چې څه خپاره کړي څه خپاره نه کړي. فرد تصمیم نیسي چې دا واقعیت دی که واقعیت نه دی. هغلته ایډیټوریل بورډ موجود نه دی او د یوې رسنۍ په شکل منظم د خبرونو د چاڼ یو هغه موجود نه دی، یو سیستم موجود نه دی، خبرخونه موجود نه ده. نو دا انفرادي ژورنالیزم چې دی دا ورو ورو زمونږ هغه د ژورنالیزم کومه اصلي بڼه چې ده هغه متاثره کولی شي. په ځینو مواردو کې انفرادي ژورنالیزم ښایي ګټور تمام شي، ولی حتی زیړ ژورنالیزم هم په ځینو مواردو کې ممکن مثبت هغه ولري، اړخونه ولري، ولی په مجموع کې د ژورنالیزم کوم اصالت او مسؤلیت چې دی هغه متاثره کوي. نو په اګزایل خبریالۍ کې، په جلاوطنه خبریالۍ کې د اصلي محیط او د خبریال ترمنځ یا د خبر د اصلي محیط او د رسنۍ ترمنځ یوه فاصله موجوده وي، یا حضوري خبریالي چې نه وي، خبریال چې د پیک په ځای کې حاضر نه وي او سرچینې دویم دریم لاس وي، دا طبعا زمونږ خبریالي متاثره کوي. نو دا هم یو اړخ دی چې زمونږ د خبریالۍ هغه اصلي اصالت چې دی، مسؤلیت چې دی، هغه ترې کله کله متاثره کېدی شي. کور مو آباد. صالح صاحب له تاسو نه هم مننه چې فرصت مو راکړو، په دې موضوع باندې مو څه خبرې سره وکړلې.